بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، دا د زه یو ځل بیا تاسو ته یو نوی ویډیو کې حاضر یم. نو هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو څو لغاتونه دي چې پښتو کې ورته اسم ضمیر وایي یا ضمیرونه دي، دا تاسو ته وښیم. اول اردو می، پښتو زه. لکه پښتو کې څوک وایي زه، اردو کې می. هم مونږ، اردو کې هم ورته وایي، پښتو کې مونږ. تم آپ، ته تاسو. دا دواړه یو شی، تم هم استعمالولی شئ، آپ هم استعمالولی شئ. ته تاسو، دا دواړه یو جمله یو کس ته مطلب استعمالیږي. او هغه، او هغه. اوسی هغه ته، اوسی هغه ته. اونهې هغو ته، اوسی هغه ته. دا مطلب یو کس ته ځان له، او اونهې جمع ده، هغو ته، اونهې هغو ته. میرا زما، میرا زما مطلب ای میرا کتاب ہے، دا زما کتاب دی، میرا زما. تمہارا ستاسو، تمہارا ستاسو. हमारा زمونږ، हमारा زمونږ. उनका दहा हो، उनका दहा हो. उसका दहा ह، उसका दहा ह. دا سړو لپاره استعمالیږي، مفرد دی. उसका दहा ह او उनका दहा हो دا جمع دی. उसके दहा है، उसके दहा है دا مؤنث دی، د ښځو لپاره استعمالیږي. उसके दहा है. نو دوستانو، که زموږ ویډیو خوښه شوي نو هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل لرن لنګویج هم درسره سبسکرایب کړئ. که تاسو زموږ پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د هغې ځواب درکړم. د الله په امان.